د افغانستان او اماراتو کرکټ مین لوبډلې ترمنځ به د درې شروزو لوبو د سیریز لومړۍ لوبه سبا ماښام پیل شي. د افغانستان او اماراتو کرکټ مین لوبډلې ترمنځ په مجموع کې درې شروزو لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به سبا ماښام د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو باندې شروع کیږي. دغه لوبه بیا د پاکستان په وخت د ماښام په 7 بجو شروع کیږي. د افغانستان او اماراتو کرکټ مین لوبډلې ترمنځ به دغه لومړۍ شروزه لوبه په افغانستان کې په ملي تلویزیون باندې نشریږي. د افغانستان په وړاندې د اماراتي لوبډلې د درې شروزو لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه، خو تر اوسه افغان کرکټ بورډ د اماراتو لوبډلې په وړاندې دغو درې شروزو لوبو لپاره کومه لوبډله نه ده اعلان کړې. او همدارنګه میروال د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان هم نه ده معلوم چې د اماراتو په وړاندې به د افغان لوبډلې کپتاني څوک په غاړه ولري، ځکه راشد خان زوبل ده او تر اوسه پورې بل کپتان نه دی ټاکل شوی. د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ د درې شروزو لوبو څخه مخکې 250 ورځې تمریناتي لوبې هم ترسره شوي دي چې هغه دواړه افغان لوبډلې وګټلې. امارات لوبډلې دا ځل د افغان لوبډلې په وړاندې تقریبا یوه ځوانه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی په لوبډله کې تقریبا 3 یا 4 دانې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي دي چې دا د افغان لوبډلې لپاره یو ښه خبر دی. خو بل خوا د امارات لوبډلې لپاره بیا ښه خبر دا ده چې په دغه سیریز کې افغان لوبډلې سره راشد خان نسته ده. راشد خان د ملا عملیات ترسره کړی دی او په دغه سیریز کې به د امارات لوبډلې په وړاندې د افغان لوبډلې په سکواډ کې شتون ونه لري، کوم چې د امارات لوبډلې لپاره یو ښه خبر دی.